روژې مبارکه میاشت ده، برکتي میاشت ده. انشاءالله د لیلة القدر باندې بحث کوو. ډېره مهمه شپه ده او د تل په څېر موږ سره میلمه دی استاد شمس الرحمن. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایو. جزاک الله. استاد بخښنه هم غواړو، زیم لوند دی، لږ مشکلات و. راځو دې ته چې دا لیلة القدر څه معنا لري. بسم الله الرحمن الرحیم. لیلة القدر یعنی شپه د تقدیر. په دې شپه باندې الله جل جلاله د بندگانو تقدیر هغه منظم کوي او د پرښتو ته سپاري. صحیح شو؟ په دې شپه باندې الله جل جلاله چې پر روان کال کې یو کال کې څه کیږي او څوک به مړه کیږي، څوک به ژوندي پاتې کیږي او څوک به ژوندي کیږي، چاته به څومره رزق رسیږي، دا ټول مسائل الله جل جلاله په دې شپه کې هغه تنظیموي او پرښتو ته سپاري. یعنی فیصلې کیږي په دې شپه باندې. صحیح شو؟ د دې وجه نه دې ته د قدر شپه وایي. بل دا چې الله جل جلاله دې ته قدر ورکړی ده، عزت یې ورکړی، لوړ مقام او مکانت او منزلت یې ورکړی. د دې وجه نه دې ته قدر شپه وایي، لیلة القدر. صحیح ده. همدارنګه قدر په عربي کې د تضییق په معنا هم راځي. تضییق معنا تنګوالی. په دې شپه کې الله جل جلاله دومره پرښتې رانازلوي، دومره پرښتې رانازلېږي چې د ځمکې په سر باندې دومره تیږې نشته، ان تر دې چې دا ځمکه ورباندې تنګه شي. دا پرښتې تنزل الملائکة والروح قرآن شریف کې چې آیات ده، الله جل جلاله دا پرښتې رانازلوي په دې شپه کې او په دې کې جبرئیل علیه السلام هم شته ده. نو په دې شپه کې دا لوی لوی کارونه کیږي کنه، او الله جل جلاله د ټول بشریت د آینده کال ټول فیصلې پکې کوي. همدارنګه فرښتې پکې را نازلېږي، ځمکه ورباندې تنګېږي کنه، او الله جل جلاله لوړ مقام ورکړی. د دې په خاطر باندې دې ته لیلة القدر وایي. ډېر ښه، مننه استاد. راځو دې ته چې د دې اهمیت په اسلام کې څومره دی. لیلة القدر ډېر زیات اهمیت لري، دومره اهمیت لري چې زه د هغه بیانولی نشم. یعنی قرآن شریف ته که موږ تاسو وګورو، الله جل جلاله پوره یو صورت د همدې شپې په قدر باندې مسما کړی، لیلة القدر کنه. یعنی سورة القدر هغه یو مکمل صورت ده چې الله جل جلاله په دې د شپې په خاطر باندې، د عظمت په خاطر باندې نوم ورته ورکړی ده. بل په قرآن شریف کې موږ ګورو هغه صورت چې د لیلة القدر فضیلت پکې ذکر شوی ده کنه. الله جل جلاله فرمایي وایي انا انزلناه فی لیلة القدر. موږ دا قرآن شریف نازل کړی ده د قدر په شپه باندې. یعنی الله جل جلاله دا قرآن شریف نازل کړی په دغه شپه کې. دا په دې دلالت کوي چې دا شپه څومره د عظمت او د لویي نه ډکه ده، څومره مهمه شپه ده چې الله په دې شپه کې قرآن شریف نازل کړي. صحیح شوه؟ بیا نبی علیه السلام نه الله پوښتنه کوي وما ادراک ما لیلة القدر. ته څه پوهېږي چې دا لیلة القدر څه شی ده؟ یعنی کله چې څوک د تعجب په خاطر باندې د یو چا توجه را اړوي او ډېر مهم څیز وي، نو عربان له هغه نه پوښتنه کوي چې ته له دې نه څه خبر یې، ته که له دې نه خبر شي نو دا څومره مهمه خبره ده کنه. نو الله جل جلاله هم دغه رقم خطاب کوي چې ته څه خبر یې چې دا څومره لویه شپه ده. لیلة القدر خیر من الف شهر. الله فرمایي چې دا شپه له زرو میاشتو نه بهتره ده. یعنی په دې شپه کې هر څوک چې هر عبادت کوي، الله جل جلاله هغه ته له زرو میاشتو نه هم ډېر اجر او ثواب ورکوي. کیدای شي تاسو اورېدلي کنه چې په دې شپه کې عبادت هغه د زرو میاشتو سره برابر ده. برابر نه ده، بهتره ده. ځکه الله فرمایي خیر من الف شهر، دا زرو میاشتو نه بهتره ده. صحیح شو؟ په د دې اهمیت یعنی الله جل جلاله موږ تاسو ته راپېژني، او دا دومره مهمه شپه ده چې دا یوازې امت محمدي ته الله جل جلاله په تحفه کې ورکړي. یعنی دا شپه مخکې امتونو ته نه ورکړل شوې. دا اهمیت دومره اهمیت لري چې د امت محمدي د دې یوې شپې له برکته هغه مخکینیو امتونو ته ځان رسولی شي. صحیح شو؟ مخکینی امتونو ګورو عمرونه 800 کاله 200 کاله 1000 کاله عمر یو کنه. زموږ ستاسو عمرونه ډېر لنډ دي، لیکن باور په الله کوي د دغه شپې له برکته موږ او تاسو عمرونه د هغو خلکو عمرونه ته په اجر او ثواب کې رسیږي د چا چې 800 کاله او 1000 کاله عمر. ځکه ته فکر وکړه په دې یوه شپه کې که یو نفر مسلمان عبادت وکړي، دته الله جل جلاله 1000 میاشتې اجر او ثواب ورکوي. 1000 میاشتې او له دې نه هم بهتره، دین هم بهتره. دا 1000 میاشتې معادل دی له 100 کلونو سره، دا معادل دی له 83 کلو او 4 میاشتو سره. دا کم از کم دا اندازه. ته فکر وکړه چې ته اخلاص په هغه شپه کې ولري او مختلف قسمه عبادتونه په هغه کې وکړي، نو تا ته به الله جل جلاله څومره اجرونه او ثوابونه درکړي. 83 کاله دا په خوله یادېږي. څوک عبادت کولی شي؟ څومره مشکل کار ده کنه. سختی پکې راځي، وړکتوب پکې راځي، بوډاوالی پکې راځي، خوب پکې راځي، ضرورتونو حاجتونو پوره کولو وختونه، یعنی مصروفیتونه دي. لیکن تا ته الله جل جلاله په دې یوه شپه باندې دومره اجر او ثواب درکړي، نو دا په دې دلالت کوي چې الله څومره اهمیت ورکړی ده دې شپې ته، څومره ځانګړتیا ورکړې ده چې قرآن یې په دې شپه کې نازله کړ، او الله جل جلاله تا ته په دې کې دومره عبادتونه وټاکل چې هغه ته کولی شي چې
ډېر څه لاسته راوړي او زموږ استاد الحمدلله په دې باندې ایمان ده چې الله جل جلاله به هر څه د قیامت په ورځ باندې تلي ونضع الموازین القسط الله فرمایي چې موږ په دې ورځ باندې میزان تله به درو صحیح شوه نو ته په باور وکړه په دې شپه کې ته کولی شي چې هغه خپله د میزان تله بې حده ډېره زیاته درنه کړي دا په حقیقت کې یو شارټ کټ لاره چې هر څوک لټوي که نه یو تاجر ده هغه موسم ته ګوري چې څنګه په یو داسې یو موسم راشي چې له کم زحمت په نتیجه کې ډېر اجر او ثواب زه لاسته راوړم هغه دغه موسم ده اخروي تجارت په دغه موسم کې کیږي په دې 10 شپو کې الله جل جلاله د ليلة القدر مقرر کړی امت اسلامي ته او دا د الله جل جلاله رحم ده چې موږ تاسو ته راښودلی ده چې په دغه 10 ورځو کې ده صحیح شوه دا د الله جل جلاله رحم ده موږ تاسو کولی شو چې بې حده ډېره زیاته ذخیره هغه د قیامت لپاره برابره کړو یعنی غټ تخفیف ده تخفیف د شارکه لنډه لار د ډېر زیات اجرونو او ثوابونو د لاسته راوړلو لپاره اوس راځو دې ته چې موږ څه پوه شو چې دا په د آخري 10 ورځو کې په کومو شپو کې ده څه علامې چې شته نبی علیه الصلاة والسلام په بې شمېره احادیثو کې موږ تاسو ته لارښوونه کړې ده چې دا د رمضان په آخري 10 شپو کې ده په آخري 10 شپو کې ده صحیح شوه او بیا یې په ځانګړي ډول ویلي چې هغه په هغه طاق شپو کې ده صحیح شوه طاق شپو کې یعنی په 21 شپه کې کله چې د 21 شپې همدارنګه 23 او 20 او 29 په دې شپو کې ده 15 شپو کې صرف 15 شپې عبادت وکړه 15 شپې د زړه له اخلاص عبادت وکړه او د الله شپې عبادت ته ځان وقف کړه صحیح شوه نو ته به حتما بدون د شک او شبهه نه الله جل جلاله ته دا شپه په نصیب کې کوي صحیح شوه ګوره الله جل جلاله رحم ته وګورئ چې دا شپه په ټول کال کې نه ده پټه کړې باور په الله کوي زمونږ استادو مشران سلف صالحین او ابن القیم رحمه الله هغوی فرمایي وای که چیرته دا شپه الله جل جلاله په دې ټول کال کې پټه کړې وای او موږ تاسو ته پیغمبر دا خبره نه وای کړې چې دا په آخري 10 شپو کې ده او بیا په ځانګړي ډول په طاق شپو کې نو وای موږ به دا سرو کال شپې د ټول کال شپې به دا موږ رونې کړې وي او موږ بالکل ویده شوي نه دا 360 شپې دا به وای موږ ټولې رونې کړې وي د الله په عبادت کې هم تېره کړې وي د دې په خاطر باندې چې الله موږ ته دغه میاشت دغه شپه په نصیب کړي هغوی سره د دې شپې دومره اهمیت نو دا حتما په دې 10 شپو کې ده په دې دینه وتلی نه ده نو مسلمان ته پکار دی که رښتیا غواړي چې دی په آخرت کې کامیاب شي که په رښتیا غواړي چې د سره یو ډېره لویه ذخیره وي د نیکو اعمالو نو په دې 10 شپو کې دی بې حده زیات کوشش وکړي او ملا دی ورتړي عبادت ته ګورو نبی علیه الصلاة والسلام ته په احادیثو کې راغلي وایي کله به چې دا 10 شپې د رمضان راورسېدې شمر وشد المئزر نبی علیه الصلاة والسلام به ملا وتړله عبادت ته ځان به مکمل وقف که بعض علما ویلي چې له ښځو نه به لرې شو په مسجد کې به اعتکاف وکړو که او ځان به عبادت ته وقف که بالکل شپه ټوله شپه به احیا اللیله ټوله شپه به هغه رونه تېروله خپل اهل به یې راجي که نو دا په دې دلالت کوي چې په دې شپو کې باید مسلمان بې حده ډېر زیات کوشش وکړي ځکه دا رقم موسمونه او فرصتونه دا ډېر کم کرته د انسان په ژوند کې تکراریږي څه معلومات لري چې موږ تاسو به د روان کال لپاره ژوندي یو که به نه یو ژوندي باور په الله کوي دا یو دومره د ارزښت او د قیمت او د هغه نه ډکې شپې ورځې دي چې که انسان په رښتیا سره وغواړي قیامت کې کامیاب انسان واوسېږي نو حتما هغه کامیابۍ ته ځان رسولی شي مننه خیر اوسې استاد رښتیا هم دا یو چانس دی چې باید ځوانان او ټول له لاسه ورنکړي کیدای شي بلې روژه کې موږ ژوندي نه اوسو او دغه چانس له لاسه ورکړو راځو دې ته چې ساینس په دې اړه څه څېړنه کړې د دې شپې په اړه ساینس هم څه وایي بالکل قرآن شریف کې ګوره موږ تاسو وینو سلام هي حتی مطلع الفجر دا دې شپه کې سلامتي ده امن ده او سکون ده کنه همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام په یو څو احادیثو کې فرمایلی وای په دې شپه کې شیطانانو ته نه دي پکار چې هغه یو بل سره ټکر وکړي او پکې شور او شغب جوړ کړي یا پکې کوم ورانۍ وکړي کنه او په دې شپه کې به د انسانانو په زړونو کې هم سکون او راحت وي او اطمینان وي کنه ځکه په دې شپه کې برکتونه الله جل جلاله نازلوي برکتونه بې حده دا فرشتې چې راځي د دې سره برکتونه هم راځي صحیح ده نو ساينس نن سبا دغه ساينس پوهان چې پورته خطرې دي کنه یو مشهور شرکت هم د ناسا په نامه باندې یو فضایي یو شرکت ده دوی په فضا کې تحقیق کوي په کال کې صرف یو شپه داسې راغلی ده او دوی دا 15 کاله دوی دا په دې باندې تحقیق کړی چې صرف په کال کې یوه ورځ داسې راځي یوه شپه داسې راځي چې هغه کې بالکل سکون وي دا سیارې سره ټکر نه کوي همدارنګه شیطانان نه ویشتل کیږي بالکل سکون او راحت وي ډېر زیات سکون وي دوی دا 2-3 کاله دا تجربه کړې بیا ویلي وای کیدای شي دا به طبیعت څه خبرې دا به طبیعت سره څه تړاو لیکن مسلسل 15 کاله چې دا هر کال کې یوه شپه داسې د سکون راځي دوی ویلي چې حتما په دې کې څه خبره شته
دا له حکمت نه خالي نه ده. نو دوی بیا مراجعه کړې دي پخوانیو کتابونو ته، د سکرپټس او د اسلام همدارنګه دیني کتابونه دوی ته مراجعه کړې. بل یو دین کې هم داسې خبرې د دې په اړه باندې نه دي پیدا کړي بغیر له اسلام نه. الحمدلله یوازې په اسلام کې دا خبره پیدا کړې ده چې پیغمبر د اسلام ویلي چې په دې شپه کې په کال کې یوه شپه ده چې لیلة القدر ورته وایي، او په دې شپه کې به سکون او آرامش وي. نو د دې شرکت یو عضو ده چې هغه د کارنر په نامه باندې یو ساینس پوه ده، هغه بیا دا تحقیقات چې کله هغه ته رسېدلي دي هغه په اسلام باندې مشرف شوی ده. دا په دې دلالت کوي چې الحمدلله زموږ او ستاسو دین یوازینی حق دین ده چې لارښوونه یې کړې ده. نو دا په ساینس باندې هم نن ثابته شوې ده چې لیلة القدر دا شپه ده، دا په کال کې یو وارې راځي او په دې کې بېحده ډېر زیات آرامش او سکون وي. مننه. اوس د فضیلت باندې پوه شو او د دې شپې په اهمیت باندې هم پوه شو. راځو په دې شپه کې باید اوس څه وکړو؟ د هلکان، ځوانان، سپین ږیري یا مشران، خویندې، ورونه څه باید وکړي؟ واقعا دا یو ډېره مهمه خبره ده. ډېر خلک په دې نه پوهېږي که نه، صرف تراویحو کې یا تهجدو کې خبره ختمه. مهمه خبر دا ده په دې اړه باندې چې موږ تاسو خپلو عبادتونو ته تنوع ورکړو. شیخ ماهر المعیقلي چې د کعبې امام ده، هغه د دې لپاره ډېر عجیبه یو پلان ټاکلی. هغه وایي چې په دې شپه باندې باید سړی هر عمل وکړي، هغه که یو جزئي وړوکی عمل ولې نه، یعنی یو سلام اچول، یو روپۍ چاته ورکول، صحیح شوه، مثلا د یو چا پوښتنه کول د یو مریض. په دې لسو شپو کې باید سړی تنوع ورکړي. مثلا 2 رکعاته تهجد کول، همدارنګه تراویح کول، جمع سره مونځ کول. دا هر یو عمل باید سړی کوشش وکړي چې په دې شپه باندې وکړي. ځکه ته چې هر عمل کوې، باور په الله وکړه، دا تا ته په همغه 0 میاشتو باندې حسابېږي. ته مثلا په دې اخري لشپو کې تا هره شپه باندې یو ډوډۍ صدقه ورکړه، یو ډوډۍ د خیرات کړه. که په دې شپو کې حتما لیلة القدر شته ده، نو چې ستا دا صدقه د همغې شپې سره برابره وخته، نو دا داسې ده لکه تا چې 83 کاله او 4 میاشتې مسلسل یوه ډوډۍ خیرات کړي. داسې ده که نه ده؟ باور په الله وکړئ ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره ده. د شپې راجیګ شوې دعا دې وکړه. دا داسې ده لکه تا چې 83 کاله مسلسل او 4 میاشتې دا دعاګانې دې کړي دي، او له هغه نه هم پسې زیات. په دې شپه ته راجیګ شوې د قرآن شریف تلاوت دې وکړه، صحیح شوه. نو ته فکر وکړه چې څومره اجرونه او ثوابونه به الله درته درکوي. باور په الله وکړئ زموږ سلف صالحینو کې داسې خلک تېر شوي دي چې هغوی په شپه کې 2 وارې هم قرآن شریفونه ختم کړي دي که نه. په شپو به ولاړو، نبي علیه الصلاة والسلام به ټوله شپه رونوله. مخکې هم موږ دې ته اشاره وکړه. نو مسلمان ته پکار دی چې په دې شپه کې ځان عبادت ته وقف کړي، بالکل الله ته ځان وقف کړي. پرېږدئ دا دنیوي کارونه. اکثره خلک اخترونو ته ډېره امادګي نیسي که نه، کور پاک کوه، شیونه مینځه او دا شی راوړه هغه شی راوړه، ټوله شپه په دې کې لګیایي. نه دا پرېږدئ اخترونو ته. په دې شپه باندې د ماشومانو نه هم لږ ځان جدا کړي. نبي علیه الصلاة والسلام به خپله مسجد کې اعتکاف کوه، ځان به جدا کړه که نه. نو تاسو هم خیر د ښځو نه لږ ځان جدا کوئ که نه. دا کوروالی موروالی دا قصې ډېرې مه یادوئ، صحیح ده. خیر د لږ ځان جدا کوئ. دا دونه ډېر مهم فرصت ده، دا ډېر مهم فرصت ده چې مسلمان باید له دې نه ګټه واخلي. دا یو چانسونه دي انسان ته. باور په الله وکړئ چې کله هم یو څوک مثلا د مسابقه کې خپله برخه اخلي که نه، اسونه چلوي، نو کله چې هغه اخري مراحل راورسېږي سم زور ورکړي، سم زور ورکړي چې ځان ورسوه هدف ته چې کامیاب شي. نو دغه اخري مراحل دي. یو څو ورځې وروسته به د رمضان له موږ نه خدای پاماني اخلي او رخصتېږي به. باور په الله وکړئ که چا نه کوتاهي شوي، دا د الله خاص رحم ده چې دا 10 ورځې مسلمانانو ته بیا ورکړي دي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، وایي څوک چې د لیلة القدر له شپې نه محروم پاتې شو، فقد حرم الخیر كله، هغه په حقیقت کې له هر خیر نه محروم شو، هر خیر نه هغه محروم شو. نو ته چې د دې فرصت نه هم ګټه وانخلې، نو تا سره بیا څه عذر پاتې شو؟ ملا وتړئ عبادت لپاره، او دومره کوشش وکړئ چې یقین هم راشي چې په الله باندې چې الله به ستا د عبادت قبول کړی وي. په دې شپه کې داسې یو نیک عمل، ما خو یو څو مثالونه ورکړل، لکه تهجد شو، تراویح شو، جمع سره سهار و ماخوستن جمع کول شو، صدقه کول شو، همدارنګه استغفار، درود ویل شو، له الله نه دعا. دا نمونې دي د عبادتونو. د دې په څېر موږ 100 رقمه نور عبادتونه هم لرو. انجام کوي الله جل جلاله به درته دا په 0 میاشتو بلکې له هغه نه هم زیات اجرونه او ثوابونه درکوي، او ان شاء الله د جنت لوړو مراتبو ته به ورسېږي. بېشک. راځو دلته دا دی چې استاد بعضې خلک دا فکر کوي، اوس موږ پوهېږو چې روژه ده، دوی دغه خپل بیرون د اختر سودا هم نران هم د زنانه پریدي دا کار که نه. لکه اوس ډېر نران مصروف دلته ځه کالي خوښوه، هلته ځه که یعنې دا ټوله ورځ دا 10 ورځې چې کومې دي دا ټول په دغه شیانو کې تېري. خو اوس راځو ډېر ځوانان بیا دا وایي چې موږ دا 20 شپې عبادت نه دی کړی، مثلا بې ځایه هم تېرې کړي دي، صحیح، بس دا 10 شپې به هم پکې تېرې کړو.
نو دوی ته څه ویل غواړې؟ نه د الله شپې د نورو شلو شپو په څیر نه دي، دا خاص ځانګړتیا لري. دا د الله رحم ته ګوره که نه، چې که چېرته د انسان نه کوتاهي شوي وي که نه په دې اولو شپو کې، هغه کولی شي چې هغه دلته جبران کړي، په دې کې شک و شبهه نشته، جبرانولی شي که نه. او الله جل جلاله دا تا ما مخکې مو ویلي چې دا یوه تحفه ده تا ته درکړې د لیلة القدر، او هغه په همدې لسو شپو کې ده. دا غنیمت وګڼه، بدون د شک و شبهې نه انشاءالله تا هغه جبران کولی شي. د زړه له اخلاصه عبادت وکړه، د زړه له اخلاصه داسې عبادت وکړه چې مطمئن شي چې الله جل جلاله ستا دا عبادت په خپل دربار کې قبول کړو او پورته شو. نو انشاءالله هېڅ تشویش ته ضرورت نشته. اوس هم فرصت شته ده، خو دغه لس ورځې دا فرصت له لاسه ورنه کوي، ځکه که دا فرصت هم له لاسه ورکړه نو په حقیقت کې تاسو هغه محروم ترین د جامعې تاسو یې. مننه استاد، خیر اوسئ. راځو استاد دې ته چې ډېر ځوانان دي روژه کې ماشاءالله لږ څه ناڅه عبادت کوي ډېر خلک، خو بیا چې روژه تېره شي هېڅ تغییرات په دې کې نه راځي. یعنې هماغسې د روژې نه مخکې چې کومه ګمراهي او مثلا په ګناهونو اخته وو، روژې نه وروسته بیا هماغه شی. و دا ډیره مهمه خبره ده. موږ تاسو باید دې ته جدي پاملرنه وکړو چې موږ تاسو د عبادت سره رقم کوو. ډیر خلک هسې په نمایشي ډول باندې ځان تر خلاصوي د عبادت نه که نه، بس پلار و مور نه ورته دا خبره پاتې ده چې 10 رکعته تراویح وکړه، که هر رقم دې وکړي خبره ختمه شوه. مقصد به کوي، مقصد دا ده چې ته انجام کې که نه خبره ختمه شي. صحیح ده. او دا روژه هم هسې داسې نه چې لکه دومره چې بوج وي. مخکې د روژې هم دا خبرې کوي که نه، بیا روژه راغله او دا به څنګه شي او د ګرمي ته وګوره که نه، او دا خو بس دا وضعیت خرابه ده او کار ده. دا د خوشحالۍ موسم ده، قسم دا د خوشحالۍ موسم ده. مسلمان باید په دې موسم باندې خوشحاله سي. زموږ استاسو پخوانیو مشرانو هغوی به 6 میاشتې د دې په انتظار وو چې څنګه اوس رمضان راورسېږي، او الله دا فرصت بیا په موږ راولي. تیر کال موږ سره څومره نفر وو که نه، هغه ژوندي و، سږ کال یې هغه د دوی دا چانس له هغوی نه ختم شوی ده، او د هغوی په همدې ارمان دي چې کاشکې موږ باندې یو بل رمضان هم راغلی وی. عبادت اصلي خبره په دین کې دا نه ده چې ته ډېر عبادت وکړي، مهمه خبر دا ده چې په ښه طریقه یې وکړي، په ښه طریقه یې وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام به وایي چې کله تراویح کولې که نه، نو عایشه رضی الله عنها فرمایي فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، وایي هېڅ پوښتنه مه کوه چې په کوم څومره ښه طریقه باندې به هغه د تراویح کولې، د شپې دا لمونځ به یې کاوه، څومره اوږد به یې کاوه، دا مبارکې پښې خو د چا نه پړسېږي که نه، د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارکې پښې به چې وپړسېدې که نه، نو د دې په خاطر چې هغه به ولاړ او دا سپارې به پکې ختمولې. نو دغه لمونځ چې کله ته کوې په شپه کې، خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره په اوږده طریقه باندې وکړه، په بهترینه طریقه یې وکړه. دغه لمونځ انشاءالله دا د دې باعث ګرځي، دا د دې سبب ګرځي چې په تا کې به انشاءالله تغییر راسي. دغه تغییر به انشاءالله ستا په ژوند کې بیا هم داسې روان وي. کوشش وکړئ چې هر رمضان کې د کرا عبادت سره ځان عادت کوي. باور وکړئ زمونږ خلک نه له عبادت نه خوند اخلي که نه، ډېر کم خلک دي چې هغوی د عبادت هغوی ترې نه خوند واخلي. او حال دا چې د عبادت په خپله باندې دا د روح غذا ده. ته چې په ښه طریقه باندې عبادت وکړي، باور په الله وکړه، هم د روح مطمئن کېږي، خوشحاله کېږي. اوږدې دعاګانې پکې وکړئ، په عربي کې دعاګانې یاد کړئ، په دې نفلو کې تهجد کې خو کېږي که نه، په سجده کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه سجده کې ستاسو دعاګانې قبلیږي او الله ته به ډېر زیات نږدې یي. نو وکړئ پکې دعاګانې پکې وکړئ، الله ته وژاړئ، داسې یو عاجزي په ځان کې راولئ چې دا عبادت تاثیر تاسو نه وروسته په هم په رمضان کې په تاسو کې پاتې شي، او انشاءالله له تاسو سره به همداسې جاري وي. نو هر عبادت چې کوئ، الله په قرآن کې فرمایي لنبلوکم ایکم احسن عملا، ما تاسو پیدا کړی چې زه وګورم چې تاسو کې څوک ښه عمل کوي، داسې نه چې ډېر عمل کوي. ډېر عمل ښه ده، خو په ښه طریقه باندې کول دا اساسي او ضروري خبره ده چې موږ تاسو باید حتما ورته توجه وکړو او په ښه طریقه باندې د الله عبادت وکړو. مننه استاد. راځو بلې هغه ته چې ډېر معتاز ټولنه کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي، کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر داسې کورنۍ دي یعنې ورور د ورور سره څو ورځې میاشتو خبرې نه کوي، او دغه روژه هم تېره شي بیا هم همدا حال دی، دښمنیګانې دي. دغه خلکو ته یو څه ویل. دا عبادتونه نه صرف موږ تاسو ته په آخرت کې ګټه رسوي، دا په دنیا کې هم ګټه رسوي. الله په قرآن کې فرمایي چې تاسو باندې ما دا روژه فرض کړې دی د دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. تقوا څه ته وایي که نه؟ تقوا دې ته وایي چې ته الله ته ځان تسلیم کړي، چې الله څه درته ویلي په همغه خبرو باندې عمل وکړي، چې الله له څه نه منې کړی له هغه ځان منې کړي. دغه ته تقوا وایي. صرف دا عبادتونه مطلب دا نه ده چې موږ تاسو یو عبادت یو شکلي او رسومات هغه انجام کو خبره ختمه شوه. د هغه په اړه باندې هم وایي که نه، د مانځه په اړه چې دا مونځ تاسو له فحشا او منکر نه منې کوي. صحیح شوه. نو دا هر عبادت په انسان کې تاثیر لري. هغه عبادت چې ستا په اخلاقو کې تغییر را نه وست، هغه عبادت چې ستا په کړنو کې تغییر را نه وست، تا نه صحیح مهذب انسان جوړ نه کړ، نو ته څه فکر کوې چې دا یو عالم ډېر عجیبه خبره کوله که نه، وایي هغه تقوا چې تا تر مسجده پورې بونه ځي،
نو هغه تقوا به تر جنت پورې څنګه ورسي. صحیح شوه کنه. نو هغه اسلام چې تا نه په دې دنیا کې ښه انسان جوړ نه کړي، هغه عبادت چې ستا په اخلاقو باندې مثبت تغییر ونه لري کنه، نو ته څه فکر کوي چې دا عبادت به الله ته څنګه ورسیږي، اسمانونو ته به څنګه جګ شي؟ نو دا مونځ شوه، دا روزه شوه، دا عبادتونه شو، دا ټول په انسان کې د انسان اول دا نفس پاکوي، بیا اخلاق پاکوي، بیا د انسان کردار باندې تاثیر کوي. صحیح شوه. د دې وجې نه چې یو نفر 100 وارې هم اعلان وکړي چې زه مسلمان یم خو هغه مونځ نه کوي، صحیح شوه، هغه روژه نه نیسي، هغه د ده په اخلاقو باندې تاثیر نه کوي، دوکې کوي، دړاکې کوي او دا بد اخلاقي، موږ څه پوه شو چې دا رښتیا مسلمان ده که د دروغو مسلمان ده؟ هېڅ کوم ثبوت نه لرو. نو مسلماني هغه ده چې ستا په عمل کې دا څرګنده شي. نو خپلې کورنۍ سره مینه او محبت وکړه. صحیح شوه. د خپلې کورنۍ سره ښه راشه درشه، د خپلو خپلوانو سره، له خپلو ملګرو سره، په دې کې اجر او ثواب ده. باور وکړئ په دې کې اجر او ثواب ده. امام ابن سیرین رحمه الله او همدارنګه حسن البصري رحمه الله هغوی وایي چې دغه ملګري تاسو ته، د خپلو خپلوان دا تاسو ته نه په دې دنیا کې بلکې په آخرت کې هم باور وکړه ګټه رسوي. صحیح شوه. په آخرت کې هم ګټه رسوي. څنګه په آخرت کې ګټه رسوي؟ وایي دوزخیان به وګوري چې یو نفر له دوزخ نه راووته او جنت ته لاړ. صحیح ده، جنت ته لاړ. نو دوی به وایي چې دا څنګه جنت ته لاړ؟ آیا کوم نبیانو د دې سپارښت وکړه؟ د ده څوک یې په قوم کې مجاهد و شهید شوی و د هغې سپارښت وکړه؟ که څنګه دا سړی نیک عمل یې کړی و؟ هغوی ورته وایي چې نه، د ده یو ښه ملګری و، یو خوږ ملګری و، هغه په جنت کې ناست و. الله ته یې وویل چې الله دا جنت په ما باندې ښه نه لګېږي، دا خو زما ملګری و، صحیح ده چې عمل یې بد کړی ده، خو ما سره په دنیا کې ډېر یو ښه رفت آمد کوه، زمونږ انډیوالي وه، ګپ شپ و، دا جنت اوس ما باندې ښه نه لګېږي، هی الله دا زما ملګری زما جنت ته راوړه. نو وایي الله د هغه جنتي د هغه ملګري یې سفارش ومنه او بېرته ورغی د جنت ته. نو دی به وایي بیا افسوس وکړي. قرآن شریف کې یاد فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، زمونږ خو شفاعت کوونکي هم نشته او ښه ملګري هم نه په دنیا کې مسلمانان چې هغوی زمونږ سپارښت کړی وای. دا دوزخیان به وایي. نو باور په الله وکړئ چې دغه ښه رفت آمد، دا صله رحمي، دا ستاسو په عمر کې زیادت او برکت راولي. ستاسو ته به الله جل جلاله اجر درکړي. دین صرف دا نه ده چې ته په جاینماز باندې ودرېږه او بېرته راوګرځېږه او بیا چې کوم بد فعلي هغه ته هغه باندې ستا لاس وي که نه. نه، دین دا ده چې ته هم په مسجد کې، هم په کور کې، هم په بازار کې، هم په هر ځای کې تا نه یو انسان جوړ کړي او تا نه داسې یو انسان جوړ کړي چې نور خلک تا نه مطمئن وي، په هر لحاظ د تا نه مطمئن وي، هېڅ د خطر احساس له تا نه ونه کړي او له تا سره په ورین تندي باندې وګوري. دا د دین اصلي هدف ده. دین د دې په خاطر راغلی چې موږ تاسو نه اول انسانان جوړ کړي په دې دنیا کې او بیا په آخرت کې هم موږ کامیاب انسانان اوسو. مننه. خیر اوسې استاد. الله دې وکړي چې دا خویندې او ورونه کوم چې دا خپرونه ګوري په دې خبرو باندې عمل وکړي. نو په اخره کې بخښنه غواړم چې دا یو خبره پاتې نشي. موږ تاسو ګوره عمل کوو خو هېڅ چاته هم معلومات نه کېږي چې زموږ ستاسو دا عمل هغه قبول ده او که نه ده قبول. صحیح شوه. لیکن علامات یې ګوره شته ده، علامات یې شته ده که نه. د دې وجې نه یو خبره ګوره غلطه مشهوره ده زموږ ستاسو په